د مؤمن همیشه دا کوشش وي چې دی نږدې شي خپل رب ته، او دا زما هم کوشش دی او دا ستاسو هم کوشش دی، بلکې د دنیا کې زموږ د ټولو د پیدایش مقصد هم دا دی چې موږ ځان نږدې کړو الله ته، او هغه عرش والا رب چې دی هغه راضي کړو. الله ته نږدې کېده دا داسې موضوع ده که په دې باندې سړی پښتو خبرې وکړي دا نه ختمېږي. په دې باندې علماو کتابونه لیکلي دي، په مجلداتو کې لیکلي دي، په سوونو پاڼو کې خبرې لیکلي دي چې الله ته نږدې کېده څه ته وایي، او په څه الله ته نږدې کېدی شي، او د څه د لاسه ته د الله نه لرې کېږي، دا ټولې خبرې بیان کړي دي. ګوره قرآن کې الله سبحانه وتعالی د دې خلکو صفت کړی دی کوم خلک چې الله ته نږدې کېدو کې د یو بل سره مقابلې کوي. خو نن سبا خو پیسه الټه ده، زموږ مقابلې هغه د پیسو ګټلو دپاره دي، د تجارت ډېرولو دپاره دي، د بچو د ډېرولو دپاره دي، د نوم او د شهرت او دبدبه او رعب د دې دپاره لګیا دي اکثر خلک. او ځکه الله وایي الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. اللوي ألهاكم التكاثر تاسو غافل کړي د ډیروالي د هرس د ډیروالي مال بچي جیداد دبدبه نوم دا ټول هرس الله وي دې تاسو غافله کړي حتی زرتم المقابر تر دې چې تاسو مقبرو ته لاړئ. مقبرو ته تلل دا په دوه قسمه دي، یا خو لاړئ مړي م ښخ کړو په خپله، او دا مونږ تلي مونږ په خپله خپل خپلوان ښخ کړي دي، دې قبرونو ته م کوز کړي دي. الله وي بیا هم تاسو دغه ډېروالي د هرس نه غلي نه شوئ. او دویم تفسیر د دې دا دی حتی زرتم المقابر تر دې چې تاسو مړه شوئ خو ستاسو هغه هرس ختم نه شو. کله داسې نه ده پکار الله وایي سوف تعلمون ډېر ژر به تاسو ته پته ولګي. خبره ما دا کوله چې الله د هغه خلکو صفت کړی دی کوم چې د یو بل سره مقابله کوي په دې خبره کې چې الله ته به څوک نږدې کېږي. یو څو ایتونه درته وایم او په توجه سره به یې واورئ. الله د مؤمنانو صفت کړی دی او د نیکانو بندگانو صفت یې په سورت بني اسرائیل کې کړی دی. الله وایي يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. اللوي مؤمنان نيكان ملائك بكم دي دا بندگان دا انبیاؤنا علا وجه کم نیکان خلق دی دا طول یو لار لٹی اللہ تا نجدی کی دو ایوهم اقرب چی کم یو بپدوی که اللہ تا دیر نجدی کی گی دوی پدی مقابلہ کی لگیا جی. دا دا انبیاء مقابلہ دا دا نیکان خلق مقابلہ دا دا صحابہ کرام مقابلہ دا آغا چا مقابلہ دا چی پا اللہ باندی مہینی دا آغا چا مقابلہ دا چی پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندی مہینی دا آغا چا مقابلہ دا چی آغا پا قرآن و پا حدیث باندی مہینی. او ذکر امام حسن بصری رحمه اللہ وی چی من نافسک فی الدنیا تاثر چی پا دنیا کی سوک مقابلی کئی نو دا دنیا روانه گزاری کوتا و توایا ما سر دومره ټیم نشتی زه دومره کمزور سوچ نه لرم چې تا سره په مقابله شم په هغه څه کې چې هغه فانی ده، زه مصروفه یم په هغه څه کې چې هغه همیشه دپاره باقي ده او هغه آخرت ژوند دی، زه په هغې کې مقابله کوم. نو د مؤمنانو مقابلې هغه په څه کې دي چې څوک به الله ته ډېر نږدې کېږي. سورة الواقعه کې الله رب العزت د مؤمنانو درې قسمه ډلې ذکر کړي دي. قیامت په ورځ به مؤمنان په درې ډلو کې تقسیمیږي. یوه ډله اصحاب المیمنه ښی طرف والا د عام مؤمنان دي جنتیان دي. دویمه ډله اصحاب الشمال یا اصحاب المشأمه ورته هم ویلی کېږي دا ګس لاس والا والعیاذ بالله دا جهنمیان دي. په دې مؤمنانو کې یو بله ډله ده کېدای شي تعبیر کې خطا شوی هم کله ناکله انسان خبرې کوي سبقت لساني کېږي. سورة الواقعه کې د خلکو درې ډلې ذکر شوي
چې پای کې دوه د مؤمنانو دي او دا درېیمه ډله کې مؤمنان هم دي کافران هم دي، ځکه چې جهنم ته ګناهګار مؤمن او مسلمان هم تللی شي او کافر به ورته ځي د همیشه دپاره والعیاذ بالله الله یې ته موږ ټول ساتي. خو د مؤمنانو دوه ډلې دي، یو عام مؤمنان دي یو خاص مؤمنان دي. خاص مؤمنانو باره کې الله څه وایي دې ته وکې دی په سورة الواقعه کې والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون. والسابقون السابقون الله وی په دنیا کې چې د یو بل سره مقابلې کړي دي په دین کې د یو بل نه مخکې شوي دي السابقون دوی به جنت ته هم د نورو خلکو نه مخکې ځي. اولئک المقربون دا خلک الله ته ډېر نږدې کړی شوي دي، فایدې ادا کوي دا چې دوی مقابلې کړي دي په دنیا کې. والسابقون دوی مقابلې کړي دي، هغه مقابلې د دې لپاره کړي وي چې الله ته نږدې شي. الله وایي اولئک المقربون د هغه مقابلو د لاسه دوی ګټلې ده، د یو بل نه مخکې شوي دي او ما ته را نږدې شوي دي. الله دې موږ هم هغه ته نږدې کړي. ها دغه شان الله د هغه ملایکو صفت کړی دی کم ملائک چې الله ته نږدې دي او د هغوی بحث هم په سورة النساء کې شته. الله وایي الملائکه المقربون، ملائکو باره کې الله دا لفظ استعمال کړی دی المقربون. ها انبیاو په باره کې ما خو لږ ساعت مخکې مختصر خبر وکړه جامع چې د انبیاو د ټولو دا طریقه و چې کوشش وکړو چې الله ته نږدې شي. عیسی علیه السلام، عیسی علیه السلام په هغه 15 پیغمبرانو کې دی چې هغوی ته اولو العزم ویلی کېږي. الله رب العزت بغیر د پلار نه پیدا کړی یو لویه نښه وه د الله د قدرت. الله د هغه په باره کې وایي په سورة آل عمران کې، سورة آل عمران کې الله وایي د عیسی علیه السلام په باره کې وجیها فی الدنیا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الله وی عیسی علیه السلام په دنیا او آخرت کې ډېر مخوریز او څنګه مخوریز نو چې هغه پیغمبر د الله دی. ومن المقربين او دې د نږدې کړی شو نو الله ته. موسی علیه السلام دا په هغه 15 پیغمبرانو کې دی چې اولو العزم ورته ویلی کېږي. او زه تاسو ته دا د زړه نه دا خبره وکړم، الله ته نږدې کېده حقیقي طاقت دی چې کله الله ته نږدې شوې که نه الله به درله داسې طاقت درکړي د عبادت د بندګۍ په دنیا کې ښایسته ژوند، فراخ رزق، حلال روزي، نیکعمله بچي، سکون، اطمینان چې څه غواړې چې هغې ته حیات طیبه ویلی کېږي هغه تا ته په دې سره میلاویږي چې کله ته الله ته نږدې شي. نو دا یو طاقت دی الله دې موږ ته نصیب کړي او الله دې موږ نږدې کړي هغه ته. موسی علیه السلام په باره کې الله دا خبره ذکر کړې ده په سورة مریم کې، سورة مریم کې 14مه سپاره کې د موسی علیه السلام په باره کې الله څه وایي وناديناه من جانب الطور الأيمن وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. الله وی ما موسی علیه السلام ته آواز کړی و په تور غر باندې وغه کله چې هغه ملاقات له تللی او یا د تور غر په خوا کې هلته الله هغه ته آواز کړی و، هغه سره خبرې کړې وي د موسی علیه السلام سره څنګه چې هغه د شان سره ښایي. وقربناه نجیا، الله وی هغه ګوره ما ځان ته نږدې کړی و، موسی علیه السلام یې ځان ته نږدې کړی و. په دې ټولو دا ما چې دا څومره ایتونه ووایي او بیا ډېرېږي په دې ټولو کې مقصدي خبره هغه دا ټکی دی المقربین، الله ته نږدې کېده. او زه به د مشایخو او دلته دا قدرمن چې کوم ناست دي او ستاسو په اجازت سره یو څو خبرې یو څو لارې الله ته د نږدې کېدو بیان کړم. بیان یې کوم که نه؟ که تاسو ویې خیاله بیان یې کوم
وعملي كوبه إن شاء الله. کله چې بیان په دې نیت واوري کنه چې زه په عمل کوم، الله به تعالی د عمل کولو توفیق درکوي. الله ګوره چا سره ظلم نه کوي، الله چا سره هېڅ چېرته ظلم نه کوي. دا زه منم نه چې یو سړی دی مخلصي، هدایت غواړي، دینداري غواړي، په توجه سره اوري، ځان پې پوه کوي او الله دې له هدایت نه ورکوي. نه، چې کله دې سړي ته هدایت نه میلاوېدو که نه پوه شو دې سړي کې څه بیماري ده، څه مشکل پکې شته، ځکه چې الله خو زموږ ټولو دپاره څه غواړي؟ جنت غواړي. والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. الله خو دعوت ورکوي د جنت طرف ته. هغه زما هغه دا نه خوښوي چې ما ورته جهنم ته داسې لاړ شو. الله دا خوښوي چې ما ورته لاړ شو څه ته؟ جنت ته. او ځکه الله په سورة النساء کې ډېره ناشنا خبره کړې ده. زه د الله کمزوری بنده یم، زه به په قرآن کې څه سوچ کوم او زما به څه فکر وي، خو زه چې کله د قرآن کریم تلاوت کوم یو څو ایتونه سړی ډېر زیات ودرېږي او چې کله زړه د سړي ژوندی نو سړی محسوسوي. یو آیت دی په سورة النساء په دې اخرني آیتونو کې او د 5مې سپارې بالکل اخرني آیت دی، د 5مې سپارې اخرني آیت دی. الله څه وایي چې ته غوږ کښېنئ او ستاسو رب څومره مهربانه دی، دا هم واورئ او دا وګورئ چې الله ستاسو دپاره څه غواړي او زموږ دې حال ته هم وګورئ چې موږ څه کوو. رب زموږ دپاره څه غواړي او موږ څه کوو. نو بیا په دې کې څوک څنګه ویلی شي چې والعیاذ بالله الله ظلم کړی دی. الله په سورة النساء کې وایي ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله وایي زه ستاسو په عذاب باندې څه کوم؟ ما ته څه فایده دی چې تاسو له عذاب درکړم؟ خو که تاسو زما شکر ادا کړئ او تاسو ایمان راوړئ نو زه تاسو له عذاب ولې درکوم؟ او ځکه حدیث قدسي دی. حدیث قدسی معنی الله دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کړې ده، هغه یې موږ ته کوي. حدیث قدسی هغې کې دا دی، الله وایي ای د آدم بچیه لو ان اولکم و آخرکم، که ستاسو اولنی او آخرنی، یعنی د آدم علیه السلام نه والا د آخرني پورې ټول را جمع شي، و انسکم و جنکم، او ستاسو انسانان هم را جمع شي او ستاسو پیریان هم را جمع شي، دوی ته غوږ کولاو کوي او ټول د الله په نافرماني باندې متفق شي که نه. الله وایي زما په باچایي کې به زره برابر کمی رانهولئ. او که تاسو ټول انسانان او پیریان ټول دینداره شئ او ټول تقوادار شئ، الله وایي زما په باچایي کې به زره برابر زیاتې رانهولئ. الله موږ ته څه ضرورت خو نه لري که نه لري ضرورت موږ ته؟ زموږ د بندګۍ ته ضرورت لري؟ نه، موږ به څه یو زموږ بندګي به څه. او ځکه الله قرآن کې وایي داسې آیت دی که نه که په توجه سره واورېدو زړه د انسان را ژوندی کوي. خو شرط دا دی چې د زړه په غوږونو یې واوري. الله وایي یا ایها الناس انتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله يا أيها الناس، ده نوي يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس ندا ویلی چې یا اهل الكتاب، نه د اهل کتابو خبره ده نه د مسلمانانو خبره ده. یا ایها الناس ای خلکو ټولو، الف نه یا پورې چې څومره دي ټولو، انتم الفقراء الى الله، تاسو ټول فقیران یئ، تاسو ټول محتاج یئ، تاسو ټول غریبانان یئ، تاسو ټول کمزور یئ، تاسو ټول عاجز یئ د الله په مخ کې. والله هو الغني الحمید، او الله بے زارا بے حاجتا
ستایلی شوی ذات ته. په دې مبارک مجلس کې زه هغه رب ته دا سوال کوم کوم رب چې زمونږ دا خبرې اوري زمونږ دا ځای ایني او هغه ته دا وایو چې یا الله موږ دا خبره منو چې موږ کمزور یو موږ محتاج یو ته غني ته بې محتاج یې ته زورور یې ته طاقتور یې ته بادشاه د دنیا او د آخرت یې یا الله موږ کمزور یو خپله کمزورتیا منو خپل ګناهونه منو خپله کوتاهي منو خپله هغه کوتاهي د دین په باب کې هغه منو یا الله موږ ته زموږ د کوتاهیانې ټولې معاف کړي او په دې مجمع کې چې څومره مسلمانان قدرمن وروڼه خویندې ماشومان چې څومره دي او څوک دا بیانونه اوري رب العالمین دې دا ټول وبخي په دې مبارکه شپه کې. خبره ما دا کوله چې الله زموږ عذاب ته څه ضرورت لري؟ هېڅ ضرورت دی. الله ته څه فایدې شته چې موږ له عذاب راکړي؟ هېڅ فایده ورته نشته. مسله دا ده چې ما ورته په خپله ځان حقدار کړو د څه د الله د عذاب. زه یو څو خبرې بیان کړم که پته نشته الله ته نږدې کېدو له تاسو که اجازت راکوو چې مشران اجازت راکړي بیان کړم یو درې څلور خبرې الله ته نږدې کېدو ځکه چې موږ وایو چې موږ د الله نه لرې شوي یو ډېر الله ته به څنګه نږدې کېږو د ټولو نه لویه لار الله ته د نږدې کېدو او یاد یې کړه هغه توحید یک یوازې د الله بندګي کول. د توحید لنډ تعریف دا دی اوږدې قصې نه کوم او نه اوږدې خبرې کوم او نه علمي اصطلاحات تاسو ته بیانو نه د تفسیرات بیانو نه د علماو غټ غټ اقوال. لنډه ده توحید څه ته وایي؟ د الله یک یوازې بندګي کول د الله سره په ربوبیت کې الوهیت کې د هغه په نومونو کې د هغه په صفاتو کې به څوک نه شریک کې. دا اولنۍ لار ده او د ټولو نه غټه لار ده چې ته پې الله ته نږدې کېدی شي. او دا زه نه منم چې یو سړی وایي زه به الله ته نږدې شم سره د دې چې زما توحید کمزوری دی سره د دې چې زه په شرک کې اخته یم سره د دې چې زه قبرونو ته پروت یم سره د دې چې زه باباګانو ته پروت یم سره د دې چې زه پیرپرستي کومه زه موریدي کومه زه تعویزګر یم زه دا نور چې کوم خزعبلات دي او دا ګډې وډې دي د شرک د عقیدې زه په دې کې اخته یم او زه به الله ته نږدې شمه دا د منلو خبره نه ده. څنګه به هغه رب ته ځان ته نږدې کي د کوم رب په حق باندې چې تا یو مخلوق کېنولی دی هغه رب به تا ځان ته څنګه نږدې کړي دا د منلو خبره ده. او زه به دله په مخلوقاتو باندې مثال درکړم ولله المثل الاعلى او د الله خو ډېر اوچت مثال دی. که چېرته یو سړی دغه یو دوکان دی جایداد دی ځمکې دي کورې دی ته راولګېدې او دا دې خلکو ته ووایي چې دا ځمکه په دې کې نیمه چې ده دا د پلاني ده دا ته دعوې کې او چغې وهي او ګرځي او خلکو ته دا وایي چې نه دې ځمکه کې نیمه دا د پلاني ده او بیا کوشش دا کوي چې د چا چې اصلي ځمکه ده دا ټوله هغه راضي کې او د هغه سره ملګرتیا او یاري وکړي. ستاسو څه خیال دی دا سړی به تاسو ځان ته پرېږدي؟ نه پرېږدي. ولې؟ ځکه چې ستا د هغه حق هغه دې راغستی دی د بل مخلوق سره دي د مخلوق حق دې راغستی دی د مخلوق سره دې شریک کړی دی او دې سره نه لګي. نو څه خیال دی چې د خالق حق راوالي او د مخلوق سره یې شریک کړي نو دا خالق به تا ځان ته پرېږدي؟ تا به ځان ته رانږدې کړي الا دا چې ته خالص توبه وباسې او دا کار پرېږدې بیا صحیح دی بیا دې ځان ته رانږدې کوي. خو چې څو پورې د خالص د زړه نه توبه نه ویستې هغه رب ته ځان ته نه نږدې کوي. توحید او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم صحیحینو کې مشهور حدیث دی سوسو پیری علماء کرامو بیان کړی تاسو ته به یاد وي د معاذ بن جبل رضی الله عنه هغه وایي زه یو پیر د رسول صلی الله علیه وسلم سره په خر باندې سور او ما ته دا وایي چې یا معاذ اتدري ما حق الله على العباد؟ معاذ تا ته دې خبرې پته شتي چې د الله څه حق دی په بندګانو باندې؟ وایي ما ورته وایي چې الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول ته پته ده. وایي ما ته وایي چې فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. د الله حق په بندګانو باندې دا دی چې د دې الله به بندګي کوي او د ده سره به څه شی دا ټکی یاد کوي ښه څه شی او شی چې وویلی شي که نه د الله نه علاوه چې څوک هم دي کائنا من کان که هغه ملایک دي که هغه انبیا دي که هغه اولیا دي که هغه علما دي که هغه عوام دي که ګټه ده که ونه ده که قبر ده او که هر څه دا هر څه پکې دننه راغلی
دا ټول هر څه پکې راغلي ته د الله سره څه شی به نه شریکې دا د الله حق دی په تا باندې بلکې توحید د دې په باره کې هو ډېرې خبرې دې ته کولو ته ضرورت نشته دا موضوع دومره واضحه ده او دومره بیان شوې ده چې صرف تاسو ته دې دپاره کوم چې ذهن کې دا خبره صرف را تازه شي او مؤمن دې ته ضرورت لري چې وخت په وخت دته نصیحت وشي دا خبره ګوره یاده کړئ فایده ده یاده یې کړئ اولنی اواز چې الله په قرآن کې کړی دی اواز ندا یعنی پلانیه ای خلکو ای مؤمنانو ای مسلمانانو دې ته ندا وایي په عربۍ کې اولنی ندا په قرآن کې هغه الله توحید کړی دی سورة البقره کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړی دی او دې ته غوږ کېږي الله وایي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس دا أولني آواز دی چې الله قرآن کې کړی خو خلکو ته یې کړی صرف مسلمانانو ته نه او هغه آواز د څه دپاره اعبدوا ربکم الذي خلقکم بندګي وکړئ د هغه رب چې تاسو یې پیدا کړي او مخکیني پیدا کړي دي د دې ځینې الله د اولنۍ ندا شروع کړې ده او قرآن کې ځای په ځای الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده چې توحید د حق د الله دی په بندګانو باندې زه درته یو دوه آیته صرف بیانوم او بیا هغه دویمه خبرې ته اورم او مسله دا په دې اجتماعاتو کې د غټو کانفرنسو کې والله دې شیخ ابو تراب صاحب له اجر ورکړي دې کې مسله دا چې سړی په مخه دې سوچ کړي چې وخت به ختم وي که پاتې وي وخت به ختم وي او که پاتې وي او نور ملګري ناست دي او زه له دومره لرې نه راغلی یم او یو پاو ساعت خبرې وکړم او 10 منټه خبرې وکړم نه زه موړ شم په خبرو باندې نه تاسو ماړه شوي په اورېدو باندې که نه خبره مې غلطه نو ځکه دې کې سړی ګډوډ شي خو زه به ته مختصر یو دوه درې آیته صرف دې دپاره ووایم چې توحید د الله حق دی الله رب العزت قرآن کې دا وایي سورة بني اسرائیل کې وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبل ذكر الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبل ذكر الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء بدي أو دي سبير آيتوني إمام ابن القيم رحمه الله إمام ابن القيم رحمه الله أو دير أنا أشنا خبري كريدا وقرآن خوي طول توحيد أو توحيد هر آیت کې چې دې سوچ وکړو بلکې که زه دې سوچ هر ټکي کې دې سوچ وکړو نو د الله توحید ته اشاره ده او دا مبالغه نه لکه چې هر ټکي ته ته سوچ وکړې دا د الله کلام دی او چې د الله په باره کې خبره راشي دا توحید برایه دی معنی دا چې قرآن د اول نه د اخره پورې د ټول په توحید باندې دی او بیا که حدیثونه له راشو نو خبره ورانه بیا ښه اوږده شي دویمه لاره چې تا الله ته نږدې کوي هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري معنی تابعداري څه ته وایي د هغه په نقش قدم باندې تګ او د هغه په نقش قدم باندې تګ څه ته وایي چې ستا خوشحالي ستا غم ستا ښادي ستا تجارت ستا اخلاق ستا عبادت ستا توحید ستا عقیده ستا ناسته ستا پاسته ستا دوستی ستا یاری ستا دشمنی ستا رشتهداری ستا خفګان ستا خوشحالي دا هر سبا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه کې دې ته تابعداري وایي دا تابعداري نه ده چې زه په هغه خبره کې د پیغمبر تابعداري کوم کومه خبره باندې چې زموږ علاقې ولا نه خفه کېږي دا ناشنا تابعداري ده او په هغه خبرو کې به د پیغمبر د تابعداري دپاره عذرونه لټومه چې یاره کلیوالي نه مني
زمونږ پښتانه نه مني، زمونږ علاقې والی نه مني، د کاکا زوی نه مني، د ماما زوی نه مني، مولوي صاحب پي جي خفه کېږي، استاد جي خفه کېږي، کتاب کې نه ده راغلی، مذهب کې نه ده راغلی، علماو نه ده راغستې، مفتي صاحب یې نه بیانوي، دا ټول پالتو اعذار دي. دا سیرته کېده د پیغمبر تابعداري د اول نه د اخره پورې زه دا تابعداري یادوم، دغه تابعداري نه یادوم دا نیمګړي، ځکه پوره تابعداري تا نږدې کوي چا ته؟ الله ته. او ځکه الله په قرآن کې څه وایي په سورة الاحزاب کې لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ستاسو د پاره په پیغمبر کې یو ښایسته نمونه پرته ده. اوس فایده دا والی دا د هر چا د پاره نمونه نه ده. ګورې الله درې خبرې ذکر کړي: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. څوک چې د آخرت امید ساتي، الله سره مینه محبت ساتي، الله سره د میلاوېدو یو ارمان ساتي، هغه سره د ملاقات امید ساتي، آخرت مني، آخرت کې چې څه دي هغه مني. وذكر الله كثيرا، او الله ډېر یادوي. د دې سړي دپاره په پیغمبر کې یو ښایسته نمونه ده. زه تاسو ټول نه دا سوال کوم، او سوال د باندې قرض او جواب به ځان له ورکې، او ښه رښتینی جواب به ورکې، ځان له به دوکې نه ورکې. ته په هغه خلکو کې چې د پیغمبر تابعداري مکمل کوي، ته په هغه خلکو کې خو نه یې که نه چې د پیغمبر د حدیث په مقابله کې پالتو عذرونه بیانوي. زه ګورې هغه سړي ډېر قدر او احترام کوم چې کوم سړی دا ومني چې او دا زما غلطي ده او زه به یې صحیح کوم. خو د هغه سړي سره به څه کوې چې دا مني نه چې زما غلطي ده، د دې سره به څه کوې؟ څه خیال دی؟ لکه ته یو سړي ته دا ووایې ستا دا کار غلط دی. ولې غلط دی؟ پیغمبر داسې ویلي ته داسې کوې. هغه یو چې دا زما غلطي ده، او کوشش کوم چې دا غلطي ختمه کړم او په نیغه لار شم. صحیح ده، موږ به ورته دوام کوو، به ورته نصیحت وکړو. یو سړی هغه دی چې دا نه مني چې زه به غلطه یم، دا سړی نقصان دی. نو زه تاسو نه دا سوال کوم چې آیا تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کوئ، په هغه نقش قدم روان یې؟ آیا تا د جهنم د اور نه ځان بچ کړی دی؟ سړی وایي چې دې کې څه مطلب دی؟ جهنم اور او د پیغمبر تابعداري. د پیغمبر تابعداري ته الله ته نږدې کوي او د جهنم نه دې لرې کوي. او ځکه الله د مجرم خبره کوي د قیامت په ورځ، دې ته غوږ کېږدې ښه، او د زړه په دې زړه یې ولیکئ. که دا آیت یې مخې ته او هر وخت یې په غوږونو کې راتو که نه، او دماغو کې دې راتو او زړه کې دې راتو، ته به انشاءالله د پیغمبر تابعداري ډېره مزداره کړې. الله وایي او دې ته غوږ کېږده په سورة الفرقان کې: ويوم يعض الظالم على يديه. او د قیامت په ورځ به ظالم راولګي، په دواړو لاسونو باندې به چک ولګوي، ګوته نه، دوه نه، درې نه، څلور نه، په دواړو لاسونو. او دا ډېر لوی تکلیف دی. ويوم يعض الظالم على يديه. ښه د دې ارمان دی، د دې خبره زړه کې ده چې ارمان کاش داسې شی. دا ارمانونه زما یو دوه بیانونه دي په دې عنوان، او هغه به ولټوئ، ډېر فایدهمند دي. د آخرت ارمانونه او امیدونه. هغه بیانونو کې دوه بیانونه ما کړي دي، او په هغې کې ما د آخرت چې څومره ارمانونه دي د مجرمانو په قرآن او په حدیث کې چې راغلي دي هغه ما راجمع کړي دي. هغه به واورئ چې تاسو صرف د هغه مجرمانو هغه ارمانونه واورئ چې دنیا کې داسې څه وکړي چې بیا دغه چغې نه وهئ. دا ظالم دا چې په دوه لاسونو باندې چک لګولی دی، دی څه وایي؟ وایي ورئ، الله وایي: يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا.
دې څه وایي ارمان چې ما د پیغمبر لار خپله کړې وی خیال هم دې ارمان ته اوس نو په عملو کې چې بیا دا چغې راوایي یا لیتني اتخذت مع الرسول سبیلا دی نه دي ویلي چې ارمان چې ما د خپل مولوي صاحب هغه لار مضبوطه رانیولی وی که هغه په غلطه هم وی خو چې زه پسې روان وی ارمان ما د پلار نیکه پښتو هغه پښتو چې هغې کې به هغوی په غلطو چې ارمان ما هغه رانیولی ارمان د ملګرو د بېدینو ملګرو سره ناست شو دا قیسې نشته یا لیتني اتخذت مع الرسول سبیلا خو بل ځای کې الله څه وایي دې ته ورکړي سورة الاحزاب الله د کافرانو عذاب ذکر کوي چې د دوی عذاب به دومره سخت وي چې دوی به په دې جهنم کې داسې لکه چرګ چې په سیخ کې لکه سیخ چې په چرګ کې وټومبي او بیا دا سیخ چورلی را چورلی په اور باندې چې سور کېږي دغه شان به الله دوی په جهنم کې سره کوي والعیاذ بالله نو الله څه وایي یوم تقلب وجوههم فی النار هر دوی مې ارمان دي دوی هم چغې وایي دغه ټیم کې به چغې وایي چې کله دا مخونه الله اړی راړی داسې په دې جهنم کې نو دوی به وایي یقولون یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا دې ته وکړې دوه خبرې ذکر کړي يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا أرمان كاش چې موږ د الله او د الله د پیغمبر منلی نورې تاسو څه کړي تاسو د چا منلی وه هغه هم ذکر کوي چې موږ د چا منلی وه یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول خلو دې څه چل کړی دی وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا يا الله من خد الديني مشرانو أو الدنيوي مشرانو من اليوم سؤال ديني مشرانو من ولنقصان لتا جهنم تبوزي نعم یو حال کې د جهنم ته بوځي او دغه شان دنیوي مشرانو چې کله د دیني مشر او د دنیوي مشر خبره د قرآن او حدیث خلاف وه او ته پوهه شوې چې دا د قرآن او حدیث خلاف ته او بیا هم ضد او تعصب او عناد کې دا خبره تاله نقصان درکوي خو د مشر هغه خبره منل که دیني او که دنیوي چې هغې باندې دلیل دا خو شریعت ته ته ویلي سې کوه دا خو الله او د الله پیغمبر ته ته ویلي دي سې کوه نو تابعداري د چا تابعداري د پیغمبر د الف نه د یا پورې چې صرف د پیغمبر ویلي هغه کوه او د پیغمبر تابعداري معمولي مه ګڼئ ګورئ او د پیغمبر حدیثونه معمولي مه ګڼئ نن سبا بعض راوتي دي د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونو پورې مذاق کوي او کله امام بخاري پورې ټوغې کوي او کله په امام مسلم پورې ټوغې کوي ما اوس د یو ملګري سره خبره کوله او دا ما مخکې هم کړې ده او بیا هم کوم او بیا هم کوم یو وخت کې دا فتنه د انکار حدیث په دې پښتنو کې داسې یو کس ډېره مشهوره کړه ما سره کسانو د پاکستان نه افغانستان نه او د یورپ ملکونو نه رابطې کولې او دا به څه کېږي او دا به څه وی او په دې څه لیکل وکړه او داسې وکړه او دغه وکړه علما هم رابطې کولې هغوی ته ما دا وایي د الله بندګانو دا صحیح خبره ده د خفګان خبره ده چې یو سړی د پیغمبر د حدیثونو نه انکار کوي په هغې پورې خاندي ټوغې کوي دا د خفګان خبره ده ولې اول پیر په دنیا کې داسې وشو چې یو سړي د پیغمبر په حدیثونو پورې خندلي وی نه اول پیر چا انکار د حدیثونو نه وکړو وی نه دا خو د سونو کلونو نه دا فتنه را روانه ده هغه ټول الله ختم کړي دي تباه و برباد کړي دي هغه حدیثونه هم ژوندي دي هغه امام بخاري هم شتي د هغه کتاب هم شتي امام مسلم هم د خلکو په زړونو کې ژوندی دی کتاب هم شتي ترمذي هم شتي نسایي هم شتي ابن ماجه هم شتي بیهقي هم شتي او نور او نور او نور هغه ټول هغه مقام زموږ په زړونو کې اوس هم ژوندی دی هغه کتابونه د هغوی اوس هم ژوندي دي هغه فتنې ختمې شوي دي هغه خلک تللي دي ورک شوي دي څوک یې باس هم نه کوي او دا یو څو فتنې چې چلېږي را چلېږي زموږ په دې خوا او شا کې دا به انشاءالله الله ډېر زر ختمېږي حدیثونه د پیغمبر پاتې دي
منکر د دې حدیثونو دی به ختمي دا زموږ ایمان دی ځکه چې حدیث ولې نشي ختمېدی حدیث په دې نشي ختمېدی چې د دې د حفاظت ذمهداري د چا اخیستې ده الله اخیستې نو د الله په خبره کې خو شک نشته که انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله وي من دا وحي درلېږلی ده الذکر وحي ته وایي او قرآن وحي ده او حدیث هم وحي ده خو یو پټه وحي ده بله ښکاره وحي ده نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري معنی دا ده چې د هغه د حدیثونو په قدر کې او د هغه ضعیف حدیث کمزوری حدیث منګړت حدیث صحیح ده تا ته چا دا نه دي ویلي چې ته کمزوري حدیثونه منه نه تا ته چا دا ویلي چې دروغجن حدیث منه خو چې ثابت شي اله خو صحیح حدیثونو ته غلط ویل په حدیثونو پورې ټوکې کول دا د مسلمان طریقه نه ده ښه یو درېیمه موجبه ذکر کوم اخرنی او هغه ده الله ډېر یادول دا ته الله ته نږدې کوي الله ډېر یادول دا ته الله ته نږدې کوي او په مخه د الله ذکر په دې ژبه باندې ساته او څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته ویلو وی همیشه دا خپله ژبه لمده ساته د الله په ذکر سره دا ورته هغه نصیحت کړه زما هم نصیحت دی ټولو اورېدونکو لیدونکو حاضرینو ته او کوم چې غایب دي دې مجلس نه هغو ته چې خپلې ژبې همیشه د الله په ذکر سره لمدې ساتي قرآن کې الله څه وایي سورة البقره کې موږ ټول دا غواړو چې الله موږ یاد کړي غواړو که نه غواړو الله تعالی یادوي چې کله ته یاد کړي او د الله د یادولو ډېرې طریقې دي ګورې لکه دا موږ چې اوس دلته ناست یو که نه دا موږ الله یادوو دا هم الله یادوو د الله پیغمبر یادوو د الله دین یادوو ورب الکعبه کوم رب په لاس کې چې زما ساه ده زه د هغه سعودي عرب نه چې دې کوټې ته راغلی یم دا صرف دې خبرې راښکو دی چې زما رب زما د راضي شي او دا تاسو چې ما ته ناست او دا دومره تکلیف کوئ او د هغه وخت نه ناست او بیا به هم ناست تاسو انشاءالله دې دپاره راغلي چې خپل رب راضي کړي که نه نو دې دپاره راجمع شوي دې ته د الله یادول وایي دا د الله یادول چې کله موږ الله یادو الله موږ یادوي او قرآن کې الله سوي دې ته وکړي سورة البقره کې الله وایي فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون فاذكروني أذكركم ما يدوي زو تاسو اسی که وزیر اعظم صاحب زموږ تذکره چېرته یو مجلس کې وکړي کېدای شي موږ له یو هفته خوب هم رانشي او وزیر اعظم زما بحث کوي وزیر اعظم خو ډېر غټ سړی دی هسې داسې د علاقې داسې معمولي غونډه کې مشر که چېرته دلته مجلس کې اواز وکړي پلانیه نو دی به چې ویډیو هم جوړه کړي بیا به دا کلیپ هم هر چا ته لیږي او د ده په شان مخلوق ده ته اواز کړی دی هېڅ غټه خبره نه ده نو څه خیال دی چې الله ستا باس د عرش په خوا کې په عرش باندې وکړي او ملایکو په مجلس کې وکړي د دې نه غټ عزت بل شته نه چې الله ستا تذکره په اسمانونو کې وکړي او دا هله کېږي چې کله ته الله یادوي او یو حدیث به راته ووایم چې را زړه م خوشحاله شي د هغه ماسپښین نه ناست یې او لا مخکې پروګرام کې څه یو دوه درې علما پاتې دي یو حدیث ته یم چې زړه م خوشحاله شي یو حدیث کې داسې راځي خلاصه به یې ته ذکر کړم چې کله یو قوم کیني د الله دین زده کوي قرآن د الله زده کوي او الله یادوي یو حدیث کې ورسره دا دی او په پیغمبر باندې درود وایي د دې حدیث ډېر الفاظ دي زه درته خلاصه ذکر کوم ځکه چې زموږ دا بعض ملګري د دې بعضو د ذهن همیشه سلبي یعنې ټول بیان چې اوري په کې یو نقطې ته ناست چې کوم ځای کې یو نقطه راشي چې زه بیا وروسته وایم دې ځای کې خطا شوی او چې کله د بیان ته کېناستې که نه او د اخره پورې او په دې نظر ناست وي چې زه به دې غلطي راوباسم الله مې قسم دې غلطیانې به دې راوباسي زه خو انسان یم ژبه مې خطا شي حدیث مې نیم وي پوره مې نه کړو ترجمه مې لکه وکړه هغه مقصدي نوره مې ونه کړه سوال به ته وایي چې دا څنګه مولا او خبره یې پوره ونه کړه او داسې او دغه نو ځکه درته دا خبره کوم چې د دې حدیث ډېر الفاظ دي کوم سړی چې قرآن دپاره راجمع شي حدیث دپاره په پیغمبر درود وایي الله یادوي کله چې دا ملایک د دې مجلس بر اسمانونو ته وخیږي الله ته تپوس وکړي رسول صلی الله علیه وسلم وایي او الله ته پته وي الله ته تپوس وکړي وایي زما بندګانو څه کوئ هغو ته یې الله ته یادوئ وایي نو
او د جهنم غوښتنې کوله او نور او د جهنم نه د بچ کېدو سوال یې کوه. هغو ته الله ورته ووایي زه یې لیدلی یم وایي نه، وایي که زه یې لیدلی وی سم خیال دی، وایي الله که ته یې لیدلی وی که نه نو چې د دوی ستا سره په نه لیدو کې دومره مینه ده چې ته یې لیدلی وی چې بیا به ګورې تا سره څومره مینه وه. او دوی دا جنت لیدلی دی وایي نه یا الله، نو وایي که لیدلی وی وایي یا الله که لیدلی وی نو بیا خو به پسې ځان سم وژلی وی. وی دا جهنم یې لیدلی وی نه، وایي که لیدلی وی وایي یا الله که دا جهنم یې لیدلی وی ټول عمر به دوی دغه کوشش کولی چې الله موږ د دې جهنم نه بچ کړي. نو الله ورته وایي تاسو ګواه شئ زه د دوی نه راضي یم او څه چې دوی غواړي جنت دا مې دوی له ورکړی دی او د څه نه چې دوی یېرېږي جهنم دا مې دوی ساتلی دي او تاسو دې ګواه شئ. ملایکو ته یا الله فیهم فلان په دوی کې پلانې دی یا الله هغه د بیان له د ذکر له نه و راغلی د هغه د چا سره څه کار و یا څه ضرورت یې راغلی دی ناست. الله ورته وایي دا داسې برکتي قوم دی چې د دوی سره څوک کیني هغه نه بدبخته کېږي چې په دوی باندې رحمت راورېږي دا دوی سره چې کم ناست دي دا چې بیان له راغلي هم نه دي په دوی ورسره هم رحمت راورېږي. او آخر په مجلس کې یو حدیث کې داسې راځي چې آخر مجلس کې څه وویلی شي دا اوس پته وي الله د طرف نه اعلان وشي چې قوموا مغفورا لکم پاسئ په داسې حال کې چې الله ستاسو ګناهونه بخلي دي صرف بخلي نه دي او ستاسو بدیانې په نیکیانو بدلې کړي دي. نو موږ ټول دا غواړو چې الله موږ ته د الله طرف نه دا اعلان موږ ته وشي. نو دا د الله یادول دي دا تاسو چې دلته راجمع شوي الله قرآن کې څه وایي په سورة الاحزاب کې او دا زما اخرنۍ خبره ختموم. الله وایي يا أيها الذين آمنوا او چې کله ویل شي یا أيها الذين آمنوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وایي چې کله یا أيها الذين آمنوا ویل شي غوږ ورته کښېږده الله تا ته وایي ځکه چې موږ ځان ته مؤمنان وایو ایمان والا نه یو الله تا ته وایي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله وی خپل رب یاد کړي او ډېر یاد کړي. خدا الله د مؤمنانو صفتونه دغه سورة الاحزاب کې کړی ډېر صفات د مؤمنانو ذکر کړي مؤمن دا دی دا دی دا دی. الله منځ کې څه وایي والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات او مؤمنان هغه خلق دي چې الله ډېر یادوي هغه ښځې دي او هغه سړي دي. او یو حدیث دا یاد کړه دا په صحیحینو کې دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ابو هريره رضی الله عنه روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی انا عند ظن عبدي بي بنده چې په ما څنګه ګمان کوي زه د سره کوم او ذکر د دایو په الله ښه ګمان کوي ښه ګمان کوي الله د سره کوي. دویمه وانا معه اذا ذكرني او چې کله دا بنده ما یادوي زه د سره یم زه د ملګرتیا کوم. او بلا فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي کدیما د ځان سره یاد کی یعنی پټ می یاد کی الله وی زم دې د ځان سره یادو. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه او کچرته دیما په یو بیٹک او په مجلس کې یاد کی الله وی زره د تذکره په دې مجلس کې کوم چې د مجلس نه وره یعنی ملائکه کې د تذکره وشي نو د الله ذکر په مخه کوي. او صرف اخرنی خبر یونس علیه السلام خو موږ ټول پیژنو غټ امتحان هغه دا راغلی چې د مۍ خېټې ته ورسېدلی او الله رب العزت سورة الانبیاء کې سورة الصافات کې په نورو ځایونو کې د هغه خبره کړې ده په ډېرو ځایونو کې الله د هغه خبره کړې ده. ها یو بونه یو بوټو کم کوي بس وشو. یونس علیه السلام د قوم نه مرور شوله الله په امتحان راوستو د مۍ خېټې ته وره ډېره خوندوره قصه ده په دې ما تفصیلي بیان هم کړی چېرته واوره. الله وایي
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. الله وی مهی والا یاد کئی تلو خپشیو د خپل قومنا خدا ګمانی چرته نو کړی چې موږ په دې باندې تنګسیا راوړو. او فساهم فكان من المدحضين او قرعه صوفي رواج ولو د دې دومره وته بیا المهی خېټه تلا نو الله سوي په دې تور تیاره کې او د تیری څومره تیری یعنی تیاره د مهی د خېټې تیاره د دریاب تیاره د شپې تیاره د وریځو. الله وی فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. غزی کی چلی والی اللہ تا وی اللہ تپاکی ما ظلم کردے ما لنو بکار چیزا مرور راغلے دے اللہ تا چلی والی بکم جی کی دمائی پخیٹا کہ اللہ یاد کو پا من کچھ ردوم رسفت نا راغلے بچا راغلے کسوک دمائی خیٹی تولی دل اللہ سلیجل کی جمع بکیش پکڑے تھا دیسی سخت بایت چانا در راغلے بایت چانا در راغلے دا بایت سخت خو آغا سخت کیم خبل ربیات کو. او ځکه بعضو روایتونو کې داسې راځي او په دې کې اکثر اسرائیلي روایت هم شته وی کله چې ټول اسرائیلي نه دي بعض پکې اسرائیلي دي وی کله چې الله ته اواز وکړو نو وی ملایکو الله ته دا وایي چې یا الله دا اواز اشنا دی خو د ناشنا ځای نه راځي. الله ورته تاسو ونه پېژندوئ نه وی دا زما بنده دی که نه یونس علیه السلام د مهي خېټې ته مې وراچولی دی اغو سپارشو کو یا اللہ دا خو ډیر نیک بنده او د پلانې عمل به موږ راوړو د پلانې عمل به موږ راوړو یا الله دا امتحان ته لري الله لري کو الله سوي ورته الله د ذکر کولو فائدہ. فاستجبنا کله چې د چری ولی الله ته لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. دا واوري دا اکثر ملګرو ته سنه غمي سنه مشکلي کړه دا واوري الله سوي فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله وی ما دا خبر واورید ما دا غم نرو ویستو الله وی مؤمنان دقیقاً دا غمون نرو باس صرف دا خبر یاد سورة الصافات کا اللہ وی فلولا انه كان من المسبحين کچرت دزن یاد ولے کنا او زما ذکری نکولے للبث في بطني إلى يوم يبعثون. الله وی که دزنه یادولی کنه ما دې د مهي دې خېټه کې د قیامت ته ورځې پورې پرېښودو ما نه راویستو یعنی دې چې دې سختې نه راوتې دې څه د لاسه راوتې دي د الله دې یادولو د لاسه نو الله ډېر یادوي او نورې ډېرې طریقې دي او خبره به رانه اوږدې شي خو که چېرته انشاءالله سعودي عرب ته الله په خیر خیرت سره ورسولم نو په دې باندې به مستقل یو څو بیانونه وکړم الله ته نږدې کېدو لارې نو دا باقي خبرې به ټولې باقي کې واورئ.